د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي طالبانو د محمد اشرف غني د وژلو هیڅ پلان نه درلود. د AFG نیوز درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد ویلي کابل ته د ننوتلو پر مهال طالبانو هیڅ داسې پلان نه درلود چې ګواکې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني دې ووژني. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په خپله پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني او ورته یو شمېر نږدې کسانو ویلي طالبانو پلان درلود چې د پلازمینې کابل له نیولو وروسته ښاغلی غني ووژني. او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې دا ادعاوې رد کړې دي. مولا یعقوب په دې مرکه کې ویلي ګڼ شمېر افغانان مشران اوس په افغانستان کې ژوند کوي او د په وینا عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري. ظاهرا د نوموړي اشاره پخواني ولسمشر حمید کرزي او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ته وه چې دواړه د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې پاتې شول. خو پرځول شوی ولسمشر محمد اشرف غني د نوموړي نږدې سلاکاران او د پخواني کابینې ډېری غړي د کابل د سقوط پر مهال له افغانستان ووتل. ښاغلی غني د کابل له پرېښودو یوه ورځ وروسته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي وو دا ورته د منلو نه وه چې د افغانستان یو بل زعیم یا مشر دې هم پلازمینه کابل کې ووژل شي. د نوموړي اشاره د افغانستان یو بل پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله ته وه چې په 1996 کال کې طالبانو د پلازمینې کابل له نیولو وروسته په دار وځړولو. د AFG نیوز درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.